کلام د پاره بلنه ورکوم د جان باچا سر صاحب د مرثیې د پاره عبید جنون صاحب ته چې راشي خپل مرثیه وړاندې کړي. عبید جنون. السلام علیکم. د ادب چمن سمسور راته پرېښو، د ادب چمن سمسور راته پرېښو، د قلم د خاوندانو سالار لاړې چې د امن رورولۍ پیغام یې کارو، په تخلیق کې رومانو نامدار لاړې. یو مین د حقیقي جانان د مینې، یو مین د حقیقي جانان د مینې، د جانان حقیقي طلبګار لاړې. په پښتو په پښتنو مین بې کچا سوچه خویا نیک چلنه شاهکار لاړې. چې راتلې نشي واپس پانی دنیا ته، جان باچا اثر روان شو لوغبات. د خپل شعرونه مرثیه دا په ترنم کې وړاندې کوم که ستاسو اجازت. نشي زغملی هډو ستا د جدایي اثره، هر یو ملګری در پسې شو آسري آسرا. نشي زغملی هډو ستا د جدایي اثره، هر یو ملګری در پسې شو آسري آسرا. ښکلي پتا ښکارېده څومره کلی کور اثاره، کړه دیوان غښتله لاړې په کملور اثاره. چمن دی پرېښوده ادب راته سمسور اثاره، چمن دی پرېښوده ادب راته سمسور اثاره. کاواله تا دا رومانډکه شاعري اثره، کاواله تا دا رومانډکه شاعري اثره. هر یو ملګری در پسې دی آسري آسرا. آثاره تل دی د قلم کتاب خدمت کړی دی، آثاره تا دغه د دواړو محبت کړی دی، آثاره تا د علم عرض اشاعت کړی دی. هر یو ملګری آثاره تا د علم عرض اشاعت کړی دی. موندی درجه دی د پلارا روحاني اثاره، هر یو ملګری در پسې دی آسري آسرا. نشي زغملی هډو ستا د جدایي اثره، هر یو ملګری در پسې دی آسري آسرا. سولیخ او دوه کالام خو تا ادب زیار کړی دی، سولیخ او دوه کاله خو تا ادب زیار کړی دی. د ادب ناویله دی خړول سینګار کړی دی، په شاعرۍ کې دی د مینې زیست روزګار کړی دی، په شاعرۍ کې دی د مینې زیست روزګار کړی. تا تیر کړي لیکو لوست کې زندگی اثره، هر یو ملګری در پسې دی آسري آسرا. نشي زغملی هډو ستا د جدایي اثره، هر یو ملګری در پسې دی آسري آسرا. عبید جنون در باندې د غمره مضمون کړی دی، په فرمایشي دام اداس اتس پرون کړی دی، په فرمایشي دام ادا اتس پرون کړی دی.
دغه مضمون هو جنون ډېر په زړه چاودون کړی دی زکا په شونډو یې خواره دی اسویلي آسرا هر یو ملګری در پسې دی آسرا نشي زغملی هډو ستا د جدایي آسرا هر یو ملګری در پسې دی آسرا ډېره زیاته مننه